چې یو ټیلري سړی په ده باندې د ښځو جامې ګنډل څنګه دي؟ دا یو مسله دیني چې دې ته خلک سوچ نه کوي. دا خو حرام دي چې دا ښځه هلته لاړه شي لکه زموږ په دې ملکونو کې شتي او ناب ټیلي او د اختر شپې دي او درز او دروز او پرده به لګېدلي د کپړو په دوکان کې دننه هلکې دې پرده کې څه دی؟ نو دې کې که زنانه راشي نو دننه دې سړي سره خبرې دا سړی چې ورسره دننه ده سره به څه کوې؟ بهر غره خو دا پرده چې نه وه ښه وه ځکه چې خبره واضحه ده د ښځې مخ کولولو ته څه ضرورت دی چې دا به کپړه ګوري نو لازم به دغه لرې کوي د برقه یا د صادر دا به لرې کوي. نو دغه داسې دی لکه ته به وایي چې دا د دې ورور دی یا یې زوی دی یا یې پلار دی. د پردو بهر سړو نه مخ پټوه خو دوکان کې چې کوم دننه ناسي دا هېڅ خبره نه ده. دنه که بنګړي یې دنه که سامه ده دې کې ډېر غټ احتیاط پکار دی. دا بې احتیاطي موږ په مخه وایو موږ پښتانه غیرتیان او داسې او داسې او چېرې دې خبرې ته سوچ کړی چې دا زنانه چې زموږ په مارکېټونو کې د عامه طریقه ده پرده لګېدلي او زنانه دننه کښېني نو د مخ نه د ټوکې اوچت کړي او دغه ځوانشیرو ته کپړې ښیي نو دا دی چې ورته ګوري دا ولې حلال دي جایز دی د لپاره. دا پرده چې نه وي نو ښه ده. دا پرده چې دی دا مرانې دی. دا پرده دی نه وي ښځه دې مخ نه ښکاره کوي لکه دلته چې بازار ته ښځه لاړې شي سامان دغه شان مخامخ ګوري او د کپړې وښیي که د خوښې شي والي نه یې خوښه ځي. نه که داسې درځیانې چې د زنانو نه ناپلي بیا خو نه دي جایز. او که بغیر ناپ نه لکه کمیس ورسره بل لیږي چې دا کمیس دی او د دې کمیس په ناپ دې جوړ کړي نو بیا یې پرېښوده غوره دی. پرېښودی غوره دی. وجه دا ده او دا یو باریک وجه ده چې د زنانو لباس ته چې سړی وګوري نو شهوت پکې را ژوندی کړي. چې کله د لباس وایي چې د پلاني د ښځې کمیس دی د پلاني د ښځې کمیس دی نو دې هم په زړه کې څه سوچونه راځي د هغې د لاسه هم شهوت راوچتېږي. نو غوره دا دی چې زنانو لباس به څوک جوړوي؟ زنانه دې جوړوي. واضح دا شو ضرور د سوال حاصل دا شو چې دا کم کس چې د زنانه کمیس غواړي چې کمیس راوړي نو په دې سړي کې څه چل دی او کمیس دې ولا نه وړي. والله اعلم.